د لپاره به زه یو لاسګاډی در جوړ کړم هغه څلور ټیرو والا شي بیا خو به یې خرڅی نه که ما خرڅ کړم ما نه به ایمان تللی څنګه یې خرڅوم دوستانو دا خورکۍ چې تاسو وینئ زه دلته لار کې روان وم موږ یو بل فامیل ته تلو نو دا دومره جرأت یې درلوده چې دا هلته راغله اوس د غربت نښې نښانې په یو انسان کې ښکاري دا هلته راغله ما ته وایي کاکا ته راشه زموږ حالات وګوره نو زه به نږدې ځنه ورشم د دې خورکۍ حالات د دې د پلار د حالات به م وګورو چې واقعا دی څه مشکل لري صحیح دغه به هم تاسو سره شریک کړو کور مو خپل دی که نه نه دا په کرام نیولی په کرام نیولی دی زما په زړه دا ارمان دی چې زموږ خپل کور چې دی کډوالۍ د ژوند نه خلاص شپږ میاشتو که ته جمع ده وایي د کوره وځئ ښه درځو راځه راځه راشو بچی راځه و دا تاسو کور دی دا دې خوا د چا کور دی دا نور خلکو کور دی جوړ په خیر صحت ښه دی خیرات دی قراري دی ښه یې څه حال دی طبیعت دې څنګه دی سور کې څنګه دا لورکۍ خو ماشاءالله داسې غږېږي چې لکه ته وایې څومره والله وروره داسې ده چې زموږ حالات دلته لږ بې سوره شانې دي راوتې سو بره نه کوم ځای نه راغلی دې وټپور نه او به دلته تېری سو دا زندګي م ده والله ډېره سخته ده بله ورځ یې دا بخارۍ م نه ولاړم دغه دوکاندار دغه ځای کې دی دغه نه مې 800 روپۍ راواخېستې دا بوټان هم پې وایي ځان له واخله دا لاله هغه واخېستله او دا بخارۍ مې پې وایي ځان له راوړه بخارۍ دې مو زما دا انګیټۍ مې ده او دا ټرالۍ چلوم دا ډېرې ورځې کېږي مرقی مې دا وجود مې وار رپېږي د کار او روزګار نه وتېستو کاروبار داسې روپۍ آینده انګیټۍ مې ده دقې معنې دا سیخان میخان خرڅوم دا خو یو زوی هم دننه پروت دی دا سوی دی دا په چی شي سوځېدلی دا ټرالۍ چلی چې ته بس بازار کې خور ته را ولاړ دی هلکه ستړی مه شې ښه یې طبیعت دې خو ماشه تکړه دی که نه خالي خپه یې سوځېدلې ده ښه دته دوا ته دې بونه نه بس دوا اوس هم نشته هېڅ مو خپله همداسې ګډوډ ایستو چې بس حالات خراب دي دا دې بچي دي ښه نه ماشاءالله تکړه دی مور تکړه دی سړی دی تکړه دی زړه ورته مه غورځوه چې انګوټۍ منګوټۍ باسي هلکه ستړی مه شي هلکې کجلی یې چې نه د هلکانو کالي دې وراغوستي دي ښه زوی دې مغه دی مقه دی پروت دی دقه دی مشر زوی ولې که ولې هغه زوی مې زړه کې سوریا اوسه پورې زه دغه قرضونه مې خلاصولي دا دی دا یې اوس همدغه دی د دې د سترګې رګ باندې دغه یې دا مخامخ یو مریض دی نه دی چې نو موږ به والله خو دا خو امتحانات یې الله دې اسانه کړي ښه د لپاره به زه یو لاسګاډی در جوړ کړم هغه څلور ټیرو والا شی هغه دې لاله جوړ کړو بیا خو به یې خرڅی نه که ما خرڅ کړم ما نه به ایمان تللی څنګه یې خرڅوم دغه شي ته خو زموږ دغې ته ضرورت دی پوه شو نو اوس لپاره خور نه شو کولی خور نو دغه دی دغه خلک د کوټې ارمان کې که چېرته د واده در سره نه کوم که څوک پیدا سي چې یوه کوټې ځای ورته ورکوي کونړ کې آباد به یې موږ کړو خالي ځای که تاسو ورکوي تاسو کونړ کې یا څوک یې ورته اخلئ یا ځای تاسو لرئ ځمکه لرئ بس یو بیسپه یو نیمه بیسپه ځای د دې سړي کور جوړېږي آباد به یې موږ کړو ورته نو که تاسو ځای ورکوي اوس بسم الله کې موږ سره رابطه وکړئ وټساپ نمبر دی خالي میسیج وکړئ چې دغه ځای دی دې لپاره ځای ورکوي هیڅوک نه لرم دلته کې یو د الله سره مې ده نور مې هیڅوک نشته دی یو کوټه ځای چې خپل ځای مې خیمه به پکې و ترپال به ته وکړو خو چې په خپل ځای کې ناست یو څوک راته دا نه کومره ګټو چې دغه کرایي کې رانه واخلې ټوټۍ بل راباندې راشي د دې کرایي ایسته والله یخ په لس زره روپۍ په موږ باندې د کور کرا پاتې ده او همدقسې ناست یاستو د الله تکیه ته ناست یو دا مریض دی پروت دی هغه زوی مې هغې به ټرالۍ ایستله اوس نور هم څوک نشته دی دا ورته واغونده بچی دی ورور ته دی حاجي صاحب ته دا واچو که خدای وکړي ستن کې راشي به لنډه وي نو دا واچو تا خو ته څنګه ده دا برابره ده نشته ګلاب یې را سره نشته دي زه انشاءالله ښه ده ګرمېږي پکې نو ته واغونده بچې ته دا واغونده بچې
واچه بچته صحیح شو صحیح شو ها تازه به یو ریړۍ درته جوړه کړمه ریړۍ کې چې سیخان دي او دا د قوله او بله وتر به هر څه در واخلم تر پکي به در واخلم پکې راسه شته سیخان هم راسه شته دی خو صرف یوه ریړه چې که نه بس دغه کار چې یو ریړه در واخلم هته چې لیټ و دا شیانو غم به درته وخورم ډاکټر صاحب به درته جوړ کړي نو دوستانو که چېرته غواړئ بابا نور څه نه غواړي ښه د کونړ له خلکو نه یې ځمکه چې غوښتل هغه کونړ له خلکو که داسې څوک وي کم خان ملک صاحب وي غواړي یو بسپه یو نیمه بسپه دې ته جاري صدقې لپاره ورکړي نو دغه مورکۍ ویل چې زه هم ستاسو خور یم که نه زه هم حق لرم وایي چې موږ به پکې یو خیمه ودرو خو مقصد چې ځئ نو که چېرته ممکن وي او ځمکه ورکوئ سې راځئ ځمکه تاسو ورکوئ کوټه به پکې خیر دی موږ آباده کړو نو که چېرته داسې څوک یي بسم الله کې او که بهر کې څوک یې وایي چې نه ځمکه موږ ورته اخلو کونړ کې ځمکې انشاءالله ارزانه دي دومره ګرانې نه دي دونه نشته خو موږ ته الله سخته نو تاسو هم مرسته کوئ چې وټساپ نمبر شته آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته دي خلکو لپاره تاسو چې موږ څه پوره کړو هر څه الله کوي که نه موږ تاسو یو وسیله کیدی شو نو د دې حاجي صاحب او د دغه خوراکۍ او دغه د مورکۍ د اواز که اورئ بسم الله درې بچیان مې لا نشته دی ماشاءالله تا ډېر بچیم دی رب دې اسانه کړي ورته انشاءالله موږ به خپل وایي چې موږ ستا ته ډېر لاره په سترګو بس داسې به هم درته کتلی شي الله پاک دا زموږ خواله راولي او ته موږ لیدلی وي خو بس ما ویل الله دې دا زموږ خواله راولي ډېر څه ارمانجن وو الله دې اسانه کړي ورته موږ به خپل کوشش کوو صحیح ده او که چېرته مرسته کول غواړي راځي بسم الله کې بیا زه راځم بل بیا چې راځو ریډۍ به مو ورته راوړو او د هر څه برابر کړو او د ځمکې مرسته په کونړ خلکو باندې چې هر څه کوي ډېره مننه الله مو تان د خوشحاله روي وي موږ کوشش کوو چې څه وشو که وشو بسم هغه به یې وکړو صحیح ده حاجي صاحب موږ ته اجازت ده